بابو سکرات الموت د مرګ زنکدن او سختي د مرګ ګورې سخت ده او څه ناشنا سخت ده او په هر انسان باندې به دا سخت راځي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله ویراله هغه سخت د مرګ هغه ته چې پټېدې تښتېدې شي. دا سخت د مرګ دا مونږ په هر چا باندې راځي. او زه وایم که زمونږ غریبانانو او د دې کمزورو بندګانو مخې ته بل هېڅ سخته نه وی که نه صرف دغه د مرګ دا زنکدن پروت وی او دې ته م سوچ کول او د نورو سختو ته م نه کته والله چې زمونږ د ژوند دا ټولې مزې به ختمې شوې وی. خو که چېرته مونږ دغې ورځې ته صحیح معنو سره سوچ کولی خو مونږ خو د چېرته سوچ نه دی کړی. که څومره مزو کې م ته په تا باندې د مرګ دا سخته راځي او دا سخته دله دا مزې ټولې دا ټولې ختموي. دا درته ووایم سکرات الموت د مرګ دا زنکدن د ټولې د ګزار نه ګوره زیات زوروري. د مرګ دا زنکدن په اره باندې یو سړی دوه ټوکړې کوي که نه د هغې نه زیاته سخت دی. د مرګ دا زنکدن چې د اوسپنې په منګز کې د یو سړي نه غوښه را منګز کړي که نه د هغې نه هم زیاته سخت دی. او ستاسو څه خیال دی کله چې ستا په دې بدن کې سزې خوږ شي، یو ګوته دې خوږ شي، یو اندام دې معمولي غونته کې خوږ شي، تا ته څومره تکلیف وي؟ نو څه دې خیال دی چې کله دا روح چې په دې بدن کې دومره وخت تېر کړی دا ترې راښکودی کېږي دا به تکلیف نه وي؟ دا سخته موږ ټولو ته پرته ده. دا ساه وته دا صرف د یو رګ نه نه وځي، د یو اندام نه نه وځي، د ټول بدن نه به دا ساه وځي. دا خو هم څه سخت دی که نه؟ چا تیره کړې ده، چا ته پرته ده، څوک ورته نږدې دي، چا ته لا وخت ډېر الله اعلم. اوس دا پته نشته موږ ته چې دا سخته به موږ باندې کله راځي او څومره به وي او زموږ به څه حال وي، دا موږ ته پته نشته. عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک کې راځي، هغې وپیر د کعب الاحبار ته وی حدثنا عن الموت. د دې مرګ په باره کې چې تاسې لیدلي په کتابونو کې او سره ته معلوم دي هغه راته ووایه. هغه ورته وی امیر المؤمنین مرګ داسې دی لکه یو سړی چې غني راوړي یا یو څانګه راوړي او په هغې پورې غني سمې ډېرې او دا د یو سړي په خوله کې وردننه کړي او بیا یې ترې راکاږي او داسې ترې راکاږي چې په زور یو پیرې ترې راکاږي او هر یوه غنه د ځان سره د جسم نه یو رګ راوباسي. دا یو مرګ دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا دا خبره کوله وی که چېرته دا ځمکه ټوله د سرو زرو شي که نه نو زه به قربان کم د هغه سختې نه کومه سخته چې د مرګ را روانه ده. شداد بن اوس رحمه الله وی د ټولو لویه سخته په مؤمن باندې چې راځي په دنیا کې او په آخرت کې هغه د مرګ دا سخته ده. اولنۍ سخته دا وی ډېره لویه سخته ده. وی دا په ارې باندې یو سړی اره کول د هغې نه زیاته دا سخته ده او یو سړی په کټوۍ کې خوټ کول ژوندی د هغې نه زیاته سخته ده. او که چېرته دا مړي الله ولې اجازت ورکړی وی که نه او دوی راپاڅېدلی وی او موږ ته یې ویلی وی چې د مرګ دا سخته څنګه وي نو دې دنیا والو به د سر د دنیا نه مزه نه وی اخیستی. او ځکه بعض اسرائیلي روایتو کې داسې راځي وی عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړې وه چې مړي به راژوندي کول د الله په اذن سره. نو یو کس را ژوندی کو چې هغه د نوح علیه السلام په وخت کې مړ وي چې هغه راپاڅېدو نو هغه تک سپین ویښتې وو او تکه سپینه ږیره وه. وی هغه ته تپوس وکړو چې دا څنګه وي دا دې سختې ده راسه دې مرګ چې کومه سخته ده او بیا د قبر نه راپاڅېدو چې کومه سخته ده ډېره له دا ویښته او هر څه سپین کړي دي. ته یو لویه سخته ګورې ما تا ته پرته ده. او امام حسن بصری رحمه الله یو پیر په یو بیمار پسې ورغی تپوس یې ورکو
نو په هغه باندې سکرات راغلي وو، د مرګ زنکدنې سټارټ شوی و ته کتو د هغه د سختي ته کتو، کور ته راغی رنګ یې تک زیړ شوی، شونډې وچې شوي وې، خبرې یې نشوې کولی. هغه ورته وویل روټۍ تیاره ده، الله دې په تا رحم وکړي. وی علیکم بطعامکم و شرابکم، تاسو پوه شئ ستاسو دا خوراکونه او دا دې پوه شئ. ما خو په الله مې د قسم یو سړی مې ولیدو ساعت یې وته، هغه حالات مې د ذهن نه نوځي، زه خو تیاری د دغه وخت دپاره کومه چې دغه وخت راته الله اسان کړي. هغه ډوډۍ یې پرېښوده. او موږ خو څومره که موږ ته نصیحتونه کېږي او دغه کېږي، ښه په هغه دنیا کې ورننوځو. اولنی حدیث په دې باب کې راوړی دی د ابن ابي مليك رحمه الله. هغه وایي چې ابو عمرو ذکوان مولا عائشه، وی ابو عمرو ذکوان ما ته دا خبره کړې وه چې دی د عایشې رضی الله عنها سره غلام و، هغې ازاد کړی. ان عائشه كانت تقول چې عایشې رضی الله عنها به دا خبره کوله، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان بين يديه ركوه او علبه فيها ماء. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته یو رکوه یا علبه پرته وه. علبه هغه لوښي ته وایي چې د لرګي نه جوړ شوی، او رکوه هغه لوښي ته وایي چې هغه د څرمنې نه جوړ شوی. نو په منځ کې د یو راوي شک دی چې د هغه نوم عمر بن سعید دی، د هغه شک دی چې رکوه یې ویلې ده که علبه یې ویلې ده، خو یو لوښی او په هغې کې اوبه وي. فجعل يدخل يديه في الماء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپل لاس مبارک په دې اوبو کې وردننه کو، فیمسح بهما وجهه، بیا به په دې لاسونو په دې خپل مخ راښکودو، او دا به وی لا اله الا الله ان للموت سکرات. وی لا اله الا الله، یقینا د مرګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې سختي دي. ثم نصب يده، او بیا دا لاس اوچت کو، دا ګوته اوچته کړې وه. فجعل یقول فی الرفیق الاعلى، نو دا خبره یې کوله چې الرفیق الاعلى ته مې یا الله ورسوه، حتی قبض، تر دې چې ساعت یې ووتو، ومالت یده، او دا لاس یې را پرېوتو. امام بخاري دا حدیث دې دپاره راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره د مرګ دغه زنکدن او دغه سختي نه دی پاتې شوی. هغه سخته د زنکدن، هغه سخته د مرګ، هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم راغلی دی، او دومره پرې راغلی وه چې یو روایت کې داسې راځي چې هغه دې کې نه دي ذکر، یو روایت کې داسې راځي چې یو کپړه ورسره وه او هغه یې په دې مخ باندې اچولې وه، د سختې په دې وخت به یې دا مخ پټ کړی و، بیا به یې په دې لوښي کې لاسونه وردننه کړو، هغه به یې په دې مخ باندې راښکودو او خوټ کېدو. سمه تبه پرې راغلې وه چې لرې به څوک ولاړو نو هغه ته هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن نه هغه تبتو. او ځکه عایشه رضی الله عنها وی ما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کومه سخته ولیده که نه، نو زه اوس د مرګ دا سخته د چا دپاره بده نه ګڼم. معنی دا چې د هغې مخکې دا ذهن و چې څوک دیندار وي نو په هغه باندې به دا سخته نه راځي، خو چې ما ولیده نو راته پته ولګېده چې دا په دیندارو باندې هم راتلی شي. عایشه رضی الله عنها بل حدیث کې دا وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ کومه سخته راغلې ده، دا نه د پیغمبر نه مخکې په چا داسې راغلې ده نو په چا باندې راشي. دومره سخته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلې ده. دا سکرات الموت د ساه وتو دا وخت نه دی که نه، ډېر ناشنا وخت. که چېرته مړی دې لیدلی څوک چې مري او په خوا کې ورسره ناست نو اندازه به یې راته وي چې څومره ناشنا وخت. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دغه منظر څه ناشنا بیان کړی دی، څه واضح بیان کړی دی، خو که څوک چېرته د عقل خاوني او د سترګو خاوني نو هغه به ترې عبرت والي. الله وی کلا اذا بلغت التراقي، الله وی کله چې دا ساه راورسي ترقوي ته، دې مرۍ ته، وقیل من راق، او خلک چغې کوي څوک دمګری وله راولي، څوک ډاکټر راولي، څوک راولي چې هسپتال ته یې بوځي، څوک راولي چې ویې ګوري،
څوک راولئ چې دوایي وله ورکړي، حکیم راولئ، مولوي صاحب راولئ، سخته پې ډېره شوې ده، دا چغې چغارې جوړي ده. هغه انسان پخوا کې چې په هغه باندې ځنکدني، الله وایي وظن انه الفراق. الله وایي دوی خو دا چغې وایي، په هغه ته یقیني پته وي چې دا وخت د جدایي وخت دی. او هغه ګورې خبرې نشي کولی، د مرګ دا سخته دومره زورورې که نه چې دا د سړي ژبه هغه چاړی کوي، د سړي دا سترګې دا ګډې وډې کوي، د سړي دا غوږونه دا ګډ وډ کوي. د مرګ دا سخته ډېره زوروري، یعنې دې راته په دغه ټینګ کې پخپله وایي چې ما نه غلی شئ، ما مه تنګوئ. او بعضو مړو هغه کسان چې مرګ پر راغلی، بعضو ویلي هم دي، چا ته طاقت میلاو شوی دی، ویلي هم دي چې ما مه تنګوئ، ما نه غلی شئ. دې پوه شي چې زما د بدن نه ساه وځي، او دا حالات په تا باندې هم راځي او په ما باندې هم راځي. خو عجیبه دا ده او مشکل دا دی چې کیدي چې هغه وخت کې زه تا سره نه یم یا ته ما سره نه یې، کله چې به ما راشي نو نه دی چې زه خبرولی شم او نه دی ته ما خبرولی شي. او که چېرته د یو بل سره وو نو کیدي چې طاقت د دې نه چې خبر کړو یو بل. نور دا حالات په ټول په موږ باندې راځي. دا ساه چې کله وځي د بدن نه نو دا د دې خپو نه شروع وشي، د خپو نه وځي او بیا ورو ورو د بدن د نورو اندامونو ورو ورو د اندامونه یخي. و ځکه هلته وایي والتفت الساق بالساق، او وبه لګي پنډۍ د بلې پنډۍ سره. کله چې انسان باندې مرګ راشي د تکلیف د لاسه دا پنډۍ د یو بل سره جفتي کړي، او یا تی مراد پنډۍ د کفن ده او پنډۍ د انسان، نو پنډۍ د کفن ولګي پنډۍ د انسان سره. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د ساه وتو یو بل منظر ذکر کړی دی. الله وایي فلولا اذا بلغت الحلقوم، کله چې دا ساه حلقوم ته راورسي دا روح، وانتم حینئذ تنظرون. الله وایي تاسو ټول ورته راجمع شوي یو، ګورئ ورته. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. الله وایي او موږ ګورې تاسو نه زیات یې مړي ته نږدې یو، خو تاسو ته ښکارونه. مراد ته دلته ملایک دي. الله وایي زما ملایکو ته نږدې، او الله ورته نږدې د علم په اعتبار سره، د لیدو د اورېدو په اعتبار سره د انسان نه ورته زیات نږدې.